بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مشرانو ته ډېره مینه احترام او نورالامین صاحبزی صاحب ته په کتاب مبارک وایم. عزیز مانیروال صاحب مې ولیده، انور مانیروال صاحب، نور مشران ډېر ښکلي مشران دي. نو بس ډېر ښکلی پروګرام دی او دا کوم موسم چې روان دی نو په دې باندې دغه څو شعرونه به ووایم چې په اسمان کې چې وریځو ورکړې غاړې، په اسمان کې چې وریځو ورکړې غاړې، باران کېږي ته اوس چېرته کړین غاړې. مننه چې په اسمان کې چې وریځو ورکړې غاړې، نو باران کېږي ته اوس چېرته کړین غاړې. او د سوکړې هغې سپیرو دوړو کې نه تلې او چې موسم د یارانې شو نو ته لاړې. مننه چې سوکړې هغې سپیرو دوړو کې نه تلې چې موسم د یارانې شو نو ته لاړې. او په تلو تلو کې دا یوه خبره واوره، اوس خو خاندې خو زړګیه بیا به جاړې. مننه چې په تلو تلو کې دا یوه خبره واوره، اوس خو خاندې خو زړګیه بیا به جاړې. او چې باران د خپل دیدن دې پې کات کړی، د زړه للمې مې پرتې دي ځکه شاړې. او یخ باران د جمي شپه اور ته ناسته او زه دې خوا کې موتره نور څه غواړې. او دغه څو شعرونه نور هم چې زړه او ذهن روغ وي خو ارمان پکې ترمنځ شي، زړه او ذهن روغ وي خو ارمان پکې ترمنځ شي. او رانه یارانه شي چې سود زیان پکې ترمنځ شي. او زه چې اراده د درتلو ستا کلي ته جوړه کم نو ګوره د خدای کار ته چې باران پکې ترمنځ شي. مننه چې اراده د درتلو ستا کلي ته جوړه کم نو ګوره د خدای کار ته چې باران پکې ترمنځ شي. او جنگ به د خانانو وي خو یو بل پکې نه وجني، او مریخ هغه کم بخته دیکانان پکې ترمنځ شي. مننه چې جنگ به د خانانو وي خو یو بل پکې نه وجني، او مریخ هغه کم بخته دیکانان پکې ترمنځ شي. او دغه څو شعرونه په دې روانو حالاتو باندې چې وي، نه په دولت نه په شهرت، نه په دولت نه په شهرت نه ژوندانه مړیږي، نه په دولت نه په شهرت نه ژوندانه مړیږي. او زه خو حیران یم چې دا خلک په څه مړیږي. او هغه پرون چې په یو بل پسې رد بد ویل، هغه پرون چې په یو بل پسې رد بد ویل، هغوی خو بیا نن په دیدن د یو بل نه مړیږي. مننه هغه پرون چې په یو بل پسې رد بد ویل، هغوی خو بیا نن په دیدن د یو بل نه مړیږي. او چې په صحت کې د موسم په شانتې رنګ بدلوي، د داسې خلکو نه مې خدای ګو چې دا زړه مړیږي. او دغه څو شعرونه نور هم چې په شنو فصلونو د سوکړې نه جوړ ماتم څنګه دی، په شنو فصلونو د سوکړې نه جوړ ماتم څنګه دی. یاره حالات څه دي، په کلي کې موسم څنګه دی. او د خپل وطن د غرونو حال خو راته ووایه لږ چې تا تره څنګه، سپین غر څنګه، علم څنګه دی. مننه چې د خپل وطن د غرونو حال خو راته ووایه لږ چې تا تره څنګه، سپین غر څنګه، علم څنګه دی. خپله حجره خپله روري به یې بندي، خپله حجره او جومات، خپله روري به یې بندي، خپله حجره او جومات. چې دا یې شته نو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی. مننه چې خپله روري به یې بندي، خپله حجره او جومات. چې دا یې شته نو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی. او زه یې کړم منې د دنیا ته یې دنیا پسې کړې، مړه په کم دلیل یو شان زما ستا غم څنګه دی. او په هغو پلونو باندې نور څوک پلونه ږدي او که نه، په هغو پلونو باندې نور څوک پلونه ږدي او که نه، هغه د امن په لار پروت زما قدم څنګه دی. او سیری ګریوان او ببر سر او ګرځېده په غرونو چې لیونی نه دی نو مړ او ترسم څنګه دی. مننه چې سیری ګریوان او ببر سر او ګرځېده په غرونو چې لیونی نه دی نو مړ او ترسم څنګه دی. او دغه څو شعرونه نور مشر اجازت راکړه چې خیر دی ووایه، دا نور ملګري خو داسې په لنډو ځان خلاص کړي وایي. نو دغه څو شعرونه نور چې داسې بخه او وفادار نه مومي، داسې بخه او وفادار نه مومي. او بل به زما په شانتې یار نه مومي. د جړولو به د ډېر خلک وي خو د خپل غم به څو غمخوار نه مومي.
د جوړولو به د ډېر خلک وي خو د خپل غم به څو غمخوار نه مومي او یاره چې ما دې څنګه خیال ساتلو داسې به بل څوک تابعدار نه مومي او زړونه به ډېر تازار کړي وي خو د دې ازاره به بازار نه مومي او د خپل غرور په دریاب مننه چې زړونه به ډېر تازار کړي وي خو د دې ازاره به بازار نه مومي او د خپل غرور په دریاب مه ګډېږه د وخت تېرغونه بیا به لار نه مومي مننه چې د خپل غرور په دریاب مه ګډېږه د وخت تېرغونه بیا به لار نه مومي او ټیک ته چې زه به هم اوتر یم خو ته به هم ګورې قرار نه مومي دغه څو اخري سنجیده شعرونه چې ستړي ژوندون ته په یو دوه کې حیران خلک شته دي دې کې لږ رومانیت و دغسې کمې وي که نه ښه دغه چې ستړي ژوندون ته په یو دوه کې حیران خلک شته دی ستړي ژوندون ته په یو دوه کې حیران خلک شته دی دلته کې اوس هم په لمبو د ګزران خلک شته دی او خانجي شیشه د موټر ښکته که چې وی وینې د ژوند په لاره لاخپې ابلې روان خلک شته دی مننه چې خانجي شیشه د موټر ښکته که چې وی وینې د ژوند په لاره لاخپې ابلې روان خلک شته دی او صرف خوارانو ته نن راشه دلته څوک نه وایي مړه غاټانو ته د زار او قربان خلک شته دی مننه چې صرف خوارانو ته نن راشه دلته څوک نه وایي مړه غاټانو ته د زار او قربان خلک شته دی او یوازې دا نه چې ژوندی به یم ګران په ډېرو د مرګ نه پس راپسې هم د ارمان خلک شته دی او زما د شعر د مینوالو نه دا پته لګي چې په پښتو باندې بلا مینان خلک شته دی یو جهان مننه استاد والا جی فرمایش ټول استادان دي دغسې دی چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز دی چې بیا دې خبرې وضاحت که زه په خپله شپنکې یم نو مشران دې دې نه خبرې چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وي او چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وي او 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وې چې سهار څه ټیم راتللی بس زما خپله مرضي وې جمعه چوټي مې خپله وې اتوار مې سرکاري وې څادر مې جوخ اغوستی وې نه بیلټ وې نه وردي وې په ټول سکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وې چې ناست وې په کرسۍ کې لګولې مې هینډ پرې وې چې نه د چا ماتخت وې نه په ما د چا آواز وې او چې ستړی مې سابي کې ویم چې ځم چېرته استاز وې او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غواوې په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وې په زړه کې چې مې څه راتلې قبوله مې دعا وې راتللې په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وې او چې ستړی مې څاروي کې وایم چې ځم چېرته استاز وې او په سر کې سپین نشته ایله اوس د ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی څه لږ ډېر زده کړي دي استاز مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاز یادومه څنګه ژوند د مزو دی استاد یې لږ اوتر به دې م پوه کړی په دې راز وی او چې ستړی مې څاروي کې وایم چې ځم چېرته استاز وی یو جهان مننه